ایمل ولی خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان جګړه د بادار او د غلام جګړه ده. څنګ ته کښېنئ او مزه ترې واخلئ. ایمل ولی خان ته داسې څوک شته چې دا پیغام ور ورسوي، ورته ووایي چې ستا پلار د عدم تشدد فلسفې بنسټ ایښودونکی و، ته څنګه له جګړې خوند اخلې؟ او د پښتنو په قتل عام باندې ته څنګه خوند اخیستلو تر څنګ کښېنې چې ستا پلار، ستا والد، ستا جد و اجدادو د تشدد فلسفې بنسټ ایښودلی و. دلته دوه لارې دي، یا خو تا د خپل پلار نیکه در سپارل شوی ماموریت هیر کړی دی، او یا چا درته در دې څخه لوړ امتیازات او مکافات منلي دي چې تا پلار او نیکه تګلاره بدله کړې ده. دا هم ورته ووایئ چې ستا پلار خدایي خدمتګار تر عنوان لاندې داسې کړنې ترسره کړي دي چې راتلونکي ټول نسلونه به افتخار ورباندې کوي. مګر تا د دنیایي د پاکستان د رژیم د څو جنرالانو خوشحالولو لپاره وخت نه وخت داسې کړنې او داسې بیانونه ورکوي چې ستا پر نوم به پښتانه شرمېږي. او دا هم ورته ووایي چې کاش تا د مستعمره پښتونخوا کې پر ورک شوو افغانانو باندې غږ اوچت کړی وی. ای کاش تا هغه کړنې ترسره کړې وی چې راتلونکي نسلونو کې موږ ویلی وو چې رښتیا سره هم پلار کې هم د زوی رګ وي. اوس چاته مثال هم نشو ورکولی چې هر زوی د پلار په شان وي. ما ته به ووایي چې ایمل ولی خان خو له خپل پلار څخه 1 درجې توپیر کوي.